بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نورغه نوریم د افغانستان د الکترونیکی زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو جوړ او روغ اوسئ. ژوند او چارې به مو په خیر وي. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 40 درس ته په خیر راغلاست. تاسو ته په 40 درس کې د کلام د اجزاو څخه یا د parts of speech څخه پر types of adverbs یا د قیدونو پر ډولونو باندې غږیږو. قیدونه تاسو پیژندل چې د هغوی تعریف، د هغوی استعمال او د هغوی موخه د ګرامر په برخه کې په کوم برخو کې استعمالیږي او څونه موږ تاسو کولی شو چې په خپل ورځني ژوند کې د دې ساختمانونو څخه استفاده وکړو. نو راځو نن د types of adverbs د قیدونو ډولونه چې په دې کې نن adverbs of place څخه راپیلوو، یعنی د ځای قیدونه. These adverbs show where an action happened. These adverbs دا قیدونه شو ښکاره کوي where an action happened چې چیرې یو عمل پیښ شو. دا هغه قیدونه دي چې د ځای په اړه باندې بحث کوي. د یو ځای کې د یو عمل پیښېدنه، د یو عمل ترسره کېدنه د چا په واسطه باندې او څنګه او په کومه موخه باندې پر دې باندې بحث کیږي. نو راځو examples څو مثالونه مې تاسو ته پوهېدنې دپاره راخیستي دي. Here معنا دلته. Here معنا دلته. I am searching my lost pen here. I am searching my lost pen here. زه دلته خپل ورک سوی قلم لټوم. Lost معنا ورک سوی. او there معنا هلته. We meet there yesterday. We meet there yesterday. موږ هلته تېره ورځ ملاقات وکړ. ګورئ there چې څو دا د یو ځای څخه هدف دی. موږ وایو چې موږ هلته پرون ډوډۍ وخوړل. هغه ځای به معلوم وي، ځای به مشخص وي او موږ په یو ځای کې یو. over there معنا هلته. The plate is over there. غاب هلته دی. The plate is over there. غاب هلته دی. nowhere هیڅ چیرې. nowhere معنا هیڅ چیرې. I went nowhere. زه هیڅ چیرې نه ولاړم. I went nowhere. زه هیڅ چیرې نه ولاړم. outside د باندې یا بهر. It is outside of the house. دا د کور د باندې دی. د کور د باندې برخه ده. inside معنا دننه. We work inside the room. موږ د وطاق په دننه کې کار کوو. او بل اخیرنی down معنا لاندې. The water is flowing down. اوبه لاندې بهیږي. یعنی یو موقعیت شي، یو ځای شي. دا هغه قیدونه و چې دوی په عموم کې د ځای په اړه باندې غږېدلي دي. تاسې هغه د ځای قیدونه او د دوی د مثالونو سره یو ځای دوی زده کړل. Adverbs of reason د علت یا سبب قیدونه. These adverbs show why an action happened. دا قیدونه ښیي چې ولې یو عمل پیښ سو، یو عمل ترسره سو. دا د عملونو د پیښېدو پر اسباب باندې غږیږي. سببونه یې راڅېړي، پر سببونه باندې غږیږي چې څه سبب و، څه لامل و چې یو کار ترسره سو. راځو څو مثالونه چې دي هغه د adverbs of reason د جملې څخه دي چې پر هغه باندې مو څو مثالونه تاسو ته پوهېدنې لپاره جوړ کړي دي. So the bell rang. دغه زنګوله وشرنګېدل. So he left the school. نو د ښوونځي پرېښوده یا د ښوونځي څخه ولاړی. So دلته یو چې سو سبب سو. سبب د ښوونځي د پرېښودلو چې سو د زنګ وهل و. زنګ چې ووهل سو د ښوونځي څخه ولاړی. دا یې لامل دی. Therefore ځکه. He therefore does not want to talk with me. دی ځکه یا په دې سبب نه غواړي چې زما سره خبرې وکړي. دریم because ځکه چې. He stayed at home because it was raining. He stayed at home. دی په کور کې تم سو یا په کور کې پاتې سو because it was raining. ځکه چې باران ورېدی. Since it is hot. د هغه وخت راهیسې چې دلته ګرمي سوې ده یا ګرمي ده. I am very tired. زه ډېر خسته یم. یا د هغه وخت راهیسې چې ګرمي سوې زه ډېر خسته یم یا د خستګۍ احساس کوم. اخیرنی مثال هم due to په دې وجه
یا وجه یا بنا پر دې باندې due to health reasons he could not take part in the competitions due to health reasons د روغتیایي ستونزو په وجه باندې یا په سببونو باندې he could not take part in the competition د نسبه کولی چې په سیالۍ کې برخه واخلي. Adverbs of affirmation and negation. اوس هم د درس په اخره کې تاسو ته پر دوه ډوله قیدونه باندې چې دا خپله په یو ګرامر کې رانغښتي دي چې هغه قیدونه د تصدیق او نفي قیدونه د جملې څخه دي. These adverbs show agreement and disagreement with speaker. These adverbs دا قیدونه show څرګندوي agreement موافقه and disagreement او مخالفت with speaker د خبرې کوونکي سره. یعنې دا هغه قیدونه دي چې د خبرې کوونکي سره موافقه یا مخالفت ښیي یا موافق وي یا غیر موافق وي ورسره. The following are adverbs of affirmation and negation. دا لاندې څو د تصدیق او نفي قیدونه دي چې دا په مثالونو کې تاسو ته واضح کوو. Apparently معنا په واضح توګه په څرګند ډول باندې. Apparently it is going to rain today. په څرګند توګه یا په واضح توګه نن به باران وسي یا نن به باران ووریږي. Really معنا په رښتیا سره. It really was an amazing tour. It really was an amazing tour. دا په حقیقت سره یو حیرانوونکی سفر و. Certainly معنا پر سترګو یا یقینا. Certainly I can do this work. Certainly یقینا I can do this work. زه دا کار کولی سم. Not. We did not study for the test. We did not study for the test. موږ د ازموینې دپاره مطالعه ونه کړه. Never معنا هیڅکله. I will never accept it. I will never accept it. زه به دا هیڅکله هم ونه منم. هیله ده چې د نن دغه درې قسمه یا درې ډوله قیدونو څخه تاسې څه زده کړي وي همدغه در سره یاد کړئ او زه یوه هیله دا در څخه کوم چې کوم درسونه تاسو ته په ویډیو بڼه باندې وړاندې کیږي هغه در سره په ځانګړو د نوټ کتابچو کښې خامخا در سره نوټوئ او یا دغه مثالونه در سره پریکټس یا تمرین کړئ. دا ستاسو سره ډېره مرسته او همکاري کوي. که چیرې کومه ستونزه لرئ یا کوم څه په اړه باندې غواړئ چې پوښتنه وکړئ کولی سئ یوټیوب چینل کې هلته کومنټ پلیس دی په کومنټ ځای کې مو خپله ستونزه ولیکئ او یا هم د فیسبوک پیج یا پاڼې باندې هم خپله غوښتنه او یا کومه ستونزه چې ولرئ هلته یې پرېښودلی سئ. زما سره یو ځای واوسیږئ او درسونه مو تعقیبوئ. د الله په امان.